کردن دیگه گفت 90 لچ چی کار کردن. Quite old hotel. بس چې د پیسو سویچ دی دغه کوي لاس رسۍ ورته وک عکسونه نږدې د خصوصي شان archiv یو دان او 300 یو تخت بلم یو تکلو جای دی بازار خورده شه دا کلولا پشته دا تایمانی دی خواهد تایمانی دا نوع خواهد ما که یقا بازی شرواله تا صحیح واقعا تا بیا چکی یا ملا یک دانه کیک دیگرم بسم الله این فیلم میگی خو اینک فیلم میگیرم سلام علیکم حاجی صاحب خوب هستی بخیر عکس از بیرون میگیریم حالا فرین خوب نو تکسی رو جور کردن نمبر پلیتش اینی از کجای دنیا 24 468 خو این نمبر پلیت های چیز است؟ کاغذ کردم تو سر ده بالا است نه او ده پایینش خود چیز است از ما چیم است کدام مملکتی جاپان آورده از اون در اونجا که بودی زیاد است دیگه میفهم در اونجا هم در کندار منتر است آفرین ما خونو که ساله کاری نیک کردی باز باید تکسی چیزی موتری نوون باشه ای گپا باشه اینی دکاندار خود چیز از نمبر پلیتم سم صحیح رسم و رواج نشده تا حالا چپس که برش داده بود دیده بود که کچالو یه خود کچالو چیپس گرم یک خورده بود خب مزهش داده بود خب برحال رفته بود چی که رفته بود کندار رفیق دیگه خود صدا کرد یار میدانی کابولیا چی کار کردن دیگه گفت 90 لچ چی کار کردن خب همون لجه سم پتاتره میگارن شیفز همونطور میگه اونا اون گرد و ورد میکنه حالی یک چند تایز از پاکستان آمده او باز اردو رو هم امراش گرد میکنه او بیخی 3 زبانو به یک چی میزنه خوب مردم از کارگر هست اونجا از پاکستان مردم خطا خورده خب انگلیسی رو کارش گرد کرده او خوب پاکستانی زبان که از خوب Welcome to Intercontinental Hotel here in Kabul. This 5-star hotel offers you luxury rooms with room service, buffet with different kind of Afghan, Italian, European food, and a coffee shop called Marco Polo Coffee Shop. There is tight security here, but nothing to worry about. The surroundings are amazing. The weather is a little bit cold, even though there has been a lot of snow here. We would like to try one day here to experience how the service is and how the hotel is. So join us here one day in 5-star hotel in Kabul. Now welcome to Intercontinental Hotel here in Kabul, a very historic place. We have been here before in other vlogs you can see, and we are here again once again. The weather is lovely, the sun is shining, there is a little bit snow still as you see, but it's quite warm. Let's go inside.
Quite old hotel. Oh, welcome. چیرې کافې ته به ولاړ شو دی پوه شه بس څنګه ځای دی السلام علیکم وروره ښه یې په خیر یې سلام علیکم برادر عزیز ماشاءالله خوب چه ځای تاریخی داری اجازه است یک فیلم برداری بکنم از شما را نه از این چیزا را کم زیاده تبرکو خارجانی خوشی تر ګردو زوړ شی چیش دی اره دا څونه غټ غولیل دی پاوی تر ګردو زوړ شی چیش دی حساب چې لري دا خو د پخوا د کوچانه غلسته او د هر ولسوالۍ غسته د هر ولایت و یا داسې زوړ شی در معلوم دی چې چیش دی تر ګردو ښه دغه هغه خولۍ د کومې زمانې ده دا نوی جوړ شوی ښه هغه خولۍ هم دا دغه ده دا ګرده د زوړ ما چې د ترکانو د حکومت د وخت نه افغانستان خپل دغه خپلیان دي او دا دغه د مچا بابا د وخت مزیدار شان خو دي دغه به مغه د ترکو ښځې زما په یاد دي دا ترکمن ازبک یې پر سر ښه نو هغه دغه دا به هم وده ده کوچان و که چی شو هغه به جلا خپلیان دي هغه به دا سبوغ مری وره هغه مری او دغه دی بالکل ښه دا واغه یو شی نه دي اجازه ده چې صاحب دغه ته مې نهتی چې د عکسونو نږدې دغه خصوصي شان مې دي واه 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 هغه یو چای هم پکښې شنه پیاله تر هغه زه وګورم د دغه پر شا باندې یو شی نوشته یا شی نه زمشته چې دا چی شي دی دا خشته دا ښه دا دروند شی دی ما چول دغه دی نه دا کاشي د پلاس جوړ دغسې دی دا خوشي یو دان او چې شی نه دی نوشته نه دا پر دیواله بیا دغه د لې جوړ شوی دی نو نو شی مې نسته پکښې نه هر ډیزاین ښه دا بل اصلي دا دا راستد ښه دغسې دی نشته خو بیا ما ته راونیږدې ښه یا که یو خریدار دی لودی درسته ومه ښه صحیح ده دلته یو دان خو ستا ډېر زیات یو دان خو د ګرده دنیا قدرت دی یو په لاس دی کاري عاجزه د پیسو ګرده بټن بعض چې د پیسو سویچ دی دغه کوي لاس رسۍ ورته وکوي یو دان چپی خو چې لاژ غوندې دغه وای پیسې خو زما د جیبه ځي چې لاژ غوندې دغه وای داسې دی چې بیخي که څه هغه د وطن مینه او د اقتصادي کومک و مرسته او دغه نیت سړی لري غوښتنه لري خو چې توان هم ولري و ښایسته او ځای خدای تاریخي و 318 خونه شماشنه یو تخت بلم یو تخت ښه یو بل تخت هم راوړئ هغه بیا چیرې هلته یږدې که دلته دا تخت دی خواته کوی دلته ښه یو تخت بلم کې یو ځای کوم صحیح ده یخچال ده وشي د تلویزیون ده کیبل بس دا شیان ټول سهولتونه او تلویزیون خو لا دونه نه کارو وای فای دې ښه مضبوطه دی که ښه مضبوطه وای فای ښه دا منظره ده دونه بالکن لري ښه او ماشاءالله ولا یوازې منظره یې په هر څه ارزي ښه دا یې د بازار خوا هم نه ده دا د بازار خوا ده ښه او دا د بازار خوا ده د غره خوا شارینه به زه درته پیدا کړم او هغه سره دغه چې دی هغه چینایي هوټل دی چې دی بالکل همدغه دی او منډۍ به دې خواته وي که نه منډۍ دې خواته ده او بالکل
واه دا خو واه مرکز ده دا کلوله پشته ده دا تایمني ده دې خواته کلوجې تایمني ده نو خواته خیرخانه ده صحیح. شرکیه قصبه موږ لکه هغه په دغه کې کندهاري کې چې یو غراره ښار دی والا ښار خو ماشاءالله ښه ښایسته ښار ساختماني کارونه ایله دي خو په خپل سر باندې نه دي هر څوک ښه. خپل کار ته دوام ورکوي هغه به ځي ښاروالۍ ته صحیح. حوزې ته هغلته بیا چک کېږي چې دا نمره دې دی دولتي دا خاص دا نه دا څه رقم وي دا اجازه لري چې دونه جګې او خو دغه خبره جیم ګورې درځئ جیم به وګورو دا ځای بیا ښه ده د بیروبار د سړک و غل مغل د شیانو نه بس او ماشاءالله صحیح ده زه به دا دغسې کړم دا یې دغه دي المارۍ د لګېج صحیح صحیح بوټو سره به ننوځم هغسې ولا تکړه ځای خو دی خو و ښه دی هلته د پهلواني ځای هم دغه لري Ja, mit Abel و دا معماري چې دا معماري دې ګروپونه په ځنه په کوم نه باندې هغه باندې نه کوي ښه او ډېر ښایسته دي ماشاءالله دلته به واده مادم کېږي او ودونه رسمي کنفرانسونه غیر رسمي شیرینخوري په څو یې دا بیا چې د یو ورځې دپاره So this is coffee shop in Kabul Intercontinental Hotel. خیر ببینید تشکر و این چیز دارن کم یه وارده تورتوه chocolate cake ja hard die This is coffee shop in Intercontinental Hotel. We just had some green tea with some cakes and so on. Lovely and fresh quality and good service. It's very amazing and historic place here. The good thing is that you also have very strong Wi-Fi here to update everything. See you soon.